السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان شهر الدعاء. رمضان میاشت د دعا میاشت ده. اندی الله جل جلاله د بندگانو دعاوی قبلی. او د دې میاشتې یو صفت دا دی چې دا د اجابت میاشت ده، اندی د دعا د قبلیدو میاشت، خاص بیا د روژتي د پاره په وخت کې د روژه مات. رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي دعا د صائم د روژتي الله جل جلاله قبلی عند الافطار په وخت کې د روژه مات. چې روژه مات یې څوک شینې اذان لا نه سوی په دې وخت کې د الله جل جلاله ته پورته کې الله جل جلاله یې دعا قبلی. او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي د هر مؤمن دعا قبلیږي په رمضان کې. نو دا یو غټ زیری دی د پاره د هغه چا چې رمضان میاشت ور باندې راسي. الحمدلله موږ تاسو باندې د رمضان میاشت راغلې ده او پکښې واقع یو. نو د روژه مات پر وخت باید دعا وکړو، د دنیا او د آخرت حوایج الله ته وړاندې کړو. د آینده کال د وسایي، د آینده کال د ښه ژوند، د آینده کال د ښه طاعت او د ښه عبادت، د آینده کال د پراخ رزق، دا ټول خواستونه الله جل جلاله ته وکړي. د روژتي دعا الله قبلوي. روژتي چې هر څه له الله څخه وغواړي الله یې ورکوي. هغه څوک چې روژه وي که نر وي که ښځه وي هغه پر الله جل جلاله دومره ګران وي. دا د روژتي د خولې څخه چې کومه بخار پورته کېږي د هغه یو قسم بوی ځي، د دې بوی څه ملایکې خوند اخلي. او دغه د روژتي چې حلق وچ وي او اوبو ترې هوا کېږي، خو لیکن د الله جل جلاله د امر انتظار وي، ماښام نه یې داخل سوی. الله جل جلاله ملایکو ته فخر پکوي په دغه عبادو بندګانو باندې. وایي ګوره شهوات مې ورکړي دي، نس مې ورکړی دی، د څښلو د خوړلو اشتها او قوه مې په انسان کې اېښې ده، خو زما په خاطر باندې نه اوبه څښلی شي نه خوراک کولی شي. د روژه ماته بعد بیا چې سر ورمته یو غړپ اوبه هم نه ایله کوي څښي، او د روژه ماته مخکې چې پیسې ورکوي ورته دا څه اوبه وڅښه نه څښي. نو دا شهر د دعا ده، دا میاشت د دعا ده، دا میاشت د اجابت ته دعا ده. دعاوې کې قبلیږي، اولادو ته دعاوې وکړي، ځانو ته دعاوې وکړي، مړو ته دعاوې وکړي، ژوندو ته دعاوې وکړي. موږ محتاج یو د الله جل جلاله د مغفرت او د رحمت محتاج یو. زموږ ژوند ټول د احتیاج دی. نو الله جل جلاله ته باید په دغه اوقاتو کې سړی لاس پورته کړي او دغه رنګه وایي دروازې د اسمان خلاصېږي د روژه مات پر وخت باندې. نو چې انسان دلته هر څه وغواړي، که آخرت وغواړي که دنیا وغواړي الله یې درکوي. نو په دغه وختو کې دعاوې کوئ، د ځان په حق کې، د امت په حق کې، د اولادو په حق کې، د نور مؤمنانو په حق کې دعاوې کوئ. الله جل جلاله دې موږ ته ادب د دغه رمضان د میاشتې را نصیب کړي. فقهای کرام وایي د رمضان د میاشتې ادب ډیر دي، خو هغه لازم ادب چې باید روژتي په ځان کې راولي هغه حرص پر تقوا او پر طاعت الله جل جلاله دی، او حفظ د صیام او د روژې د خپل روژه وساتي. روژه ساتل نو دا ده چې نه فلمونه کې وګوري، نه چکې کې وکړي، نه غیبتونه کې وکړي، نه سروزونه کې وغږوي، نه پالتو پالتو کارونه کې وکړي. قرآن عظیم شان د قرآن عظیم شان تلاوت وکړي، که هغه نه یې زده د قلعه شریف تلاوت کوي، تراویح لمونځ دې په جماعت کوي، دا نور لمونځونه دې په جماعت کوي. الله جل جلاله به هغه اجر بیا ورکړي چې کوم اجر الله جل جلاله روژتیانو ته ورکوي. او دغه رنګه مداومت همیشهتوب پر قرات قرآن باندې باید وکړي، ځکه په دغه میاشت کې قرآن عظیم شان نازل شوی دی. دا د قرآن د نزول میاشت. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي روژه سپاره ده د پاره د دوزخ کې. انسان د روژې میاشت په طاعت په عبادت تېره کړي، په ورځ د قیامت به دا ورله سپاره وي، له دوزخ به یې پټوي، جنت ته بیا ورسوي. الله جل جلاله دې موږ توفیق راکړي. بندګۍ د الله جل جلاله ښه بندګۍ د الله جل جلاله سبحان بار 21 ایام رمضان 30 كلمة في الصيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.